څومره غټ داو دی ملغلرې پکې ولګېدې څومره غټ داو دی ملغلرې پکې ولګېدې د زهرو جنگ دی خو شکرې پکې ولګېدې واه واه څومره غټ داو دی ملغلرې پکې ولګېدې د زهرو جنگ دی خو شکرې پکې ولګېدې وطن جنت نشو ماغسې لمبې وروي وطن جنت نشو مغسې لمبې وروي ګنې بلا بلا ډالرې پکې ولګېدې واه واه کلی دی ډېر ښایسته و خیر که ته مې ونه لیدې کلی دی ډېر ښایسته و خیر که ته مې ونه لیدې لاړمه راغلمه چکرې پکې ولګېدې واه واه په ژوند مې کور نه و د مرګ نه پس مې ګور ته راشه په ژوند مې کور نه و د مرګ نه پس مې ګور ته راشه څومره ښایسته سنګي مرمرې پکې ولګېدې واه جی واه واه او اوس که منظر چرته کې ګورې نو اسمان کې به وي اوس که منظر چرته کې ګورې نو اسمان کې به وي ستا د کافر الفت وزرې پکې ولګېدې واه واه جی واه واه د امام علی شاه منظر صاحب کلام زمونږ ډېر خوږ ملګري کامران سایل صاحب ته چې دا وخت موږ د شغالۍ د سیند په غاړه باندې ناست یو تاسو ته ډالۍ استاد جي دا منظر د هلکانو ته لږ داسې ورته وکړه ډېره زیاته مننه به ډېر ښه ډېر